د نن ورځې دوه عاجل او تازه خوندور خبرونه. پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر او افغانانو لپاره بیا زبردست خبر. انځور کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ګوري چې تازه د تحریک طالبان پاکستان ډلې TTP ته تسلیم شوي دي. په 2022 تر 2022 کلونو کې پر پاکستاني ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونو کې پام وړ ډیروالی راغلی. د کندهار له زندان څخه 40 زندانیان خوشي شوي دي. د افغانستان د اسلامي امارت د کندهار ولایت سیمهیزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت له مرکزي زندان څخه یې هغه 40 کسان خوشي کړي چې د شک پر بنسټ نیول شوي وو. د چارواکو په خبره دا کسان چې د شک پر اساس نیول شوي وو او له تېرو څو میاشتو راهیسې بېګناه په زندان کې ساتل کېدل نن خوشي شوي او بیرته له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. دا زندانیان وروسته له هغه خوشي کېږي چې پرون د اسلامي امارت د کابینې په غونډه کې یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی و څو په زندانونو کې د زندانیانو پلټنه وکړي او هغه کسان ژر تر ژره خوشي کړي چې بېګناه په زندانونو کې پراته دي.